بیا هم سلامونه ومنئ ملګرو په دې هیله چې لنډه دمه مو اخیستې وي خوابدي شوي راڅخه ناستئ ادبي بنډار خپرونه ده احسان وطندوس او راسره ګران میلمه نصرت وفا صاحب تاسې ته راځو خبرې خو مو ډېرې وکړلې تر دې دمه کوم غزل کوم سندرغاړي ته ورکړی دی چې د رباب په ترنو درته بدرګه کړي؟ البته د یو ملګری مې د سیلاب شګیوال د ژوندون تلویزیون کې زما یو غزل ویلی دی او همداسې نور ډېر سندرغاړو ویلی خو محلي سندرغاړو نو سیلاب شګیوال مې هم غزلې ویلي دي. هغه غزل چې تا سیلاب شګیوال ته ورکړی دی او د رباب په ترنو یې درته بدرګه کړی دی اوس یې په لاس کې لرئ؟ همداسې په یادو باندې څو بیتونه یاد دي په دې ډول چې بې غورونه دي غمونه دي یو زه یم بې غورونه دي غمونه دي یو زه یم راسره ستا تصویرونه دي یو زه یم واه ډېر ښه دی. ای نصرته په دې ژمي نیمه شپو کې ای نصرته په دې ژمي نیمه شپو کې ستا خواږه خواږه شعرونه دي یو زه یم. واه ډېره مننه کور مو ودان وفا صاحب چې راسره یاستئ په خپرونه کې. وفا صاحب دا راته ووایه چې په اوس وخت کې هغه کوم غزل یا شعر دی چې ستاسې محبوبیت یې په ټولنه کې زیات کړی؟ یو غزل دی چې ما په مشاعره کې ویلی او چې ډېر ملګري راته زنګ ووایي نو په تلیفون یې رانه غواړي غزل په دې ډول دی چې په زړه کې بېلتون دغه ناره وایسته مړه شوه په زړه کې بېلتون دغه ناره وایسته مړه شوه پوهېږمه چې ما پسې خفه وایسته مړه شوه دا بعضې خلک ښه دوه درې به یې ګرځولې زموږ د غریبۍ ودانه وایسته مړه شوه. ډېر ښه دی. مننه. دا بعضې خلک ښه دوه درې به یې ګرځولې زموږ د غریبۍ ودانه وایسته مړه شوه زموږ چې غریبي شوه نو هر څه رانه پتلو شو زموږ چې غریبي شوه نو هر څه رانه پتلو شو په کور کې راسره یوه ډیوه وایسته مړه شوه او پوهېږمه نصرته ستا په زړه به څه تېرېږي پوهېږمه نصرته ستا په زړه به څه تېرېږي ژوندی به خو ژوندینې باندې مړه وایسته مړه شوه. ډېره زیاته مننه نصرت وفا واقعا چې دردونکی غزل و کور مو ودان چې راسره یاستئ. وفا صاحب زیاتره شاعران ملګري د شعر د لیکلو لپاره ځانګړی وخت لري. زما په اند باندې د شعر لیکل خو به کوم ځانګړی وخت خو ونه لري بیا تاسې د شعر د لیکلو لپاره کوم ځانګړی وخت ورکړی؟ نو شعر ځانګړی وخت نه لري ځکه شعر الهام دی او چې هر ټیم په یو چا باندې الهام وشي نو باید هماغه ټیم ولیکل شي خو بیا داسې ځینې شاعران شته چې په تنهایي کې غزل لیکي هغه په تنهایي کې غزل لیکي هغې ته یو مشخص ځای ځان ته ده چې دلته زه غزل لیکم خو داسې نه ده چې همیشه باید هماغه ټیم باندې دا غزل ولیکي مشخص ټیم یې نه دی معلوم الهام دی او چې هر وخت وشي شاعر باید هماغه وخت غزل ولیکي. ډېره مننه کور مو ودان. نصرت وفا دا راته ووایه په اوس وخت کې کومه شاعري ډېره کېږي؟ په اوس وخت کې هغه شاعري ډېره کېږي چې ولس پرې پوه شي او دغه پکې یو ټولنې ته پیغام ولري ساده شاعري روانه شاعري چې داسې پیچلي لغتونه پکې نه چې یوازې تعلیم یافته به پوه شي بې تعلیمه پوه نه شي روانه شاعري نن سبا ډېره کېږي. ستاسې له نظره درباري شاعران کوم شاعران دي؟ درباري شاعران هغه د دولت ښېګڼې ټولې د شعر په ژبه باندې ولس ته وړاندې کوي او هغه نیمګړتیاوې چې په دولت کې دي هماغې باندې ګونګ پاتې کېږي او د دولت ښېګڼې فقط د ولس ته وړاندې کوي درباري شاعران هماغې ته ویل کېږي. هماغې ته ویل کېږي. ډېره مننه کور مو ودان. وفا صاحب زو لیدونکي هم په تمه دي چې ستا نه بل غزل واورو. غزل دی چې باران وریږي ستا یادونه دي یو ځل لیونی باران وریږي ستا یادونه دي یو ځل لیونی اوس راته هر څوک وایي څه کوې ته څه لیونی تا عزت پوره کړلو زموږ د کلي لاړې اشنا تا عزت پوره کړلو زموږ د کلي لاړې اشنا زه تنها پاتې شومه ښه شومه زه ښه لیونی او که زما نه شوي نو قسمت کې خو جوړه شو که زما نه شوي نو قسمت کې خو جوړه شو زه لیونی شوم ته هم شوې راسره لیونی. ډېر ښه دی. او تا دنیا پرېښوده او ما ته دې قسم راکړلو تا دنیا پرېښوده او ما ته دې قسم راکړلو په مرګ دې نه غواړم د ځان سره جوړه لیونی او د لیوني نصرت په مینه باندې هله پوه شوه د لیوني نصرت په مینه باندې هله پوه شوه چې لیدلی دی په کلي کې هغه لیونی.
ډېر ښه دی، ډېره مننه نصرت وفا. ښایسته شاعري مو ده، کور مو ودان. خدای دې نورم توفیق درکړي تر څو د خپل هیواد لپاره، خپلې ټولنې لپاره او خپلې پښتو ژبې لپاره خدمت وکړي. وفا صاحب دا راته ووایه، شاعري د څه لپاره کوئ؟ شاعري د پښتو ژبې لپاره کوم، پښتو ژبې لپاره خدمت وکړم او په راتلونکي کې چې نور پښتانه ګټې واستفاده وکړي. وفا صاحب وطن ته مو کوم غزل لیکلی؟ وطن ته مو ډېر غزل لیکلي دي، خو داسې ده چې په شعر کې هر څوک ځان ته ثبت لري. څوک عشقي شاعري کوي، څوک وطني شاعري کوي. ما د وطن لپاره هم غزل لیکلي دي، خو د خپلې خوښې غزلې چې مې دي عشقي غزلې دي او ډېر عشقي شاعري. یعنې په عشقي برخه کې دي زیات کار کړی دی. ولې عشقي غزلې ډېرې لیکي؟ علت څه دی؟ نن سبا چې ځوانان لپاره زه غزل لیکم او ځوانان چې ټول دي د مینه محبت سره چې دی ډېره علاقه لري، نو په دې خاطر باندې ډېره شاعري د مینې خاطر کوم. مثلا په یو مشاعره کې تاسې برخه اخلئ، هلته تاسې یو حماسي شعر وایي ډېر مینوال لري، که نه یو عشقي شعر وایي تاسې ډېر تشویقېږئ، کوم شعر ډېر مینوال لري؟ زمونږ هېواد چې دی د ډېر د غم او د دردونو سره لاسه ګرېوان دی. په کوم ځای کې چې هغه شوخه شاعري وي یا لږ مزاحیه شاعري وي، نو هلته مینوال ډېر خوشحالېږي. نو د غم شعر نه مزاحیه شاعري ته خلک ډېر خوشحالېږي. ډېره مننه. نصرت وفا یو شاعر په خپله شاعرۍ کې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ یو شاعر باید په خپله شاعرۍ کې هغه ټکي ونیسي لکه اوس د پښتو شاعري شو، موږ هم دلته په پښتو شاعرانو باندې بحث کوو چې د ټولنې سره خلاف نه وي، داسې الفاظ پکې استعمال کړي د ټولنې د ورانۍ او لکه د بې اتفاقۍ لامل نه شي. هغه الفاظ چې زموږ د دین او د فرهنګ سره دي، نو باید هماغه لغتونه پکې په نظر کې. خلک وایي شاعران اکثره وخت ځان ته خوشحالوي، دا خبره تر څومره حده صحیح ده؟ دا قطعه چې کله چې شاعر ځان ته شي، نو خلک فکر کوي چې راته ښکاري بیا په الهام شوی دی. نو عموما زیاتره لکه ټول شاعران به نه یادوم، خو ځینې شاعران غواړي چې همیشه تنها واوسېږي. ډېره مننه. کور مو ودان او د ماښام مخلوبات له دمې خپرونه دوام لري یا سره پاتې شي؟